د افغانستان د لوبډلې مینوالو لپاره تر ټولو ښه خبر او تر ټولو بدترین خبر. نوې درجه بندۍ کې استرالیا لومړی، خو هند او پاکستان د کلونو راهیسې لومړی مقام له لاسه ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو څو میاشتو راهیسې د ژوندانه د نورو ډګرونو په څېر د کرکټ میدانونه هم د کرونا وبا د خپرېدو له کبله ساړه پراته دي. کرکټ نړیوالې شورا د مۍ په لومړۍ نیټه تازه درجه بندي اعلان کړه. کرکټ نړیوالې شورا د تازه درجه بندۍ له مخې استرالیا د ټیسټ او شل اوریزې لوبې په لیست کې هند او پاکستان لوبډلې شاته کړې او لومړی مقام یې خپل کړ. داسې حال کې چې انګلستان د 50 اوریزو په درجه بندۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړ. د 2014 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې په ټیسټ درجه بندۍ کې هندوستان او په شل اوریزه فارمټ کې پاکستان بیا له تېرو 28 میاشتو راهیسې په لومړی وار لومړی مقام له لاسه ورکړ. افغانستان لوبډلې چې تر اوسه یې یوازې 4 ټیسټ سیالۍ سره کړې دي، نړیواله درجه بندۍ کې لومړی وار بنګلادیش لوبډله شاته پرېښوده او 9 مقام یې خپل کړ. خو د افغانستان مینوالو ته بدترین خبر دا دی چې افغان لوبډلې د ارزوګانو پر خلاف په شل اوریزو کې له 9 مقام نه 10 مقام ته وغورځېدله، داسې حال کې چې یوه ورځنۍ لوبو کې یې پخوانی 10 مقام ساتلی دی. تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې د 2019 کال د مۍ د میاشتې راهیسې پوره 100 سلنه لوبې شاملې دي، خو له هغې وړاندې د تېرو 2 کلونو 50 سلنه لوبې حساب شوي دي. په ټیسټ درجه بندۍ کې استرالیا 114، نیوزرلند 115 او هندوستان 114 د یوې نمبرې په توپیر یو پر بل پسې په ترتیب سره لومړی، دوهم او دریم مقام نیولی. ورپسې په 4م نمبر انګلستان، 5م سریلانکا، 6م ساوت افریقا، 7م پاکستان، 8م ویسټ انډیز، 9م افغانستان چې 50 پوینټونه لري او 10م درجه کې چې 55 پوینټونه لري بنګلادیش ځای نیولی دی. په 10م او 12م نمبر مقامونو کې زمبابوه او آیرلینډ ځای لري. د ورځنۍ لوبو درجه بندۍ بیا په دې ډول دی: د 2019 کال د نړیوال جام اتلواله لوبډله انګلستان لومړی، ورپسې هندوستان او بیا په ترتیب سره نیوزرلند، ساوت افریقا، استرالیا، پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا، ویسټ انډیز او افغانستان شامل دي. د لوبغاړو په درجه بندۍ کې د افغانستان لخوا د شل اوریزو لوبو د توپ اچوونکو په لیست کې راشد خان لومړی مقام لري، داسې حال کې چې مجيب الرحمن 2م مقام ته پورته شوی دی. دغه راز په ورځنۍ لوبه کې مجيب الرحمن په 2مه، خو راشد خان 11م مقام ته ښکته شوی. محمد نبی د ورځنیو شل اوریزو سیالیو د اول راونډرانو د لیست په سر کې لومړی مقام لري.